بامي بلخارا پاڅه د نوروز د سحر باده له بامي بلخه راپاڅه د نوروز د سهار باده خور کا پسرلی د عشق را خور کا لزاړه ام البلاده لزاړه ام البلاده. د نوروز دا ترانه استاد غفور لیوال په 2014 کال لیکلي چې ښایي تر ډیره راتلونکې به لر او بر افغان ولس د نوروز جشنونه په همدې سرود سره ولمانځي. د نوروز دا زړه راښکونکی سرود لومړی سندرغاړي قاسم رامیشګر له ځوان ارکستر سره زمزمه کړی و او موسیقي یې فرید شیرزي جوړه کړې وه. استاد لیوال وایي د 1993 یا 2014 کال نوروز په کابل کې لمانځل کېده. د زیاتوي چې د نوروز هیوادونو نړیوال او سیمه ییز بنسټ به هر کال نوروز د خپلې ساحې په هیوادونو کې لمانځلی او په 1993 کال یې نوبت د کابل و. د نوموړي په وینا د افغانستان دولت د دې هیوادونو لپاره د نوروز په تړاو د یوه سرود لیکلو غوښتنه هم له ده څخه کړې وه. نو دا بیا په همغه کال باندې په افغانستان کې کله چې دا سرود ما ولیکه دا لاړ کابینې ته او په کابینې کې ډېر خوښ شو. په هغه وخت کې ولسمشر کرزی حکومت هغو تصویب که بیا هدایت ورکړل شو ملي راډیو ټلویزیون د افغانستان دا هغه موزیکالک بیا په همغه جشن کې چې دا ټول ولسمشران راغلي وو دا ټول د هغو په همغه جشن کې په پیل کې دا سرود وغږول شو. لگنگا تر باسینا لگنجا تر سمرکندا لکنیے تر فرارودہ لکنیے تر فرارودہ لاہور تر سمرکندا لاہور تر خوشندہ لبامی بلخرا پاسا. په دې ملي سرود کې د لرغونې آریانا د تاریخي سیمو یادونه سوي چې اوس هم د خپل برم له کبله د خپلو هیوادوالو په زړونو کې درنښت لري. د دې شعر پر سیمه ییز ارزښت تاریخ پوه نورالله اتل وایي د دې شعر یو اهمیت دا هم دی چې په دې کې د آریانا اویجي یا هغه په سنسکرت کې چې وایي د آریانا ورشه ټول سیمې یادې سوي دي، ټول تاریخي سیمې لکه مثلا کابل او بګرام او بلخ بامیان داسې لاهور او ګنګا تر خوجند تر اصفهان. نو دا ټول د آریایي توکم چې کومې مځکې دي چې چېرته نوروز یا د نوي کال جشن لمانځل کېدو په زرهاو کلونو مخکې په دې کې هغه ټوله سیمې یادې سوي دي، یعنې ټوله آریانا ویجه. په دې شعر کې له یاد سوو سیمو سره د ځایي ولسونو او په تیره د هنرپالو مینه د هغوی په لیکنو او هنري پنځونو لکه انځورګري او شاعري کې له ورایه تر سترګو کیږي. د افغان خاورې داسې سندرغاړي به نه وي چې کابل او پېښور یې په خپلو سندرو کې نه وي یاد کړی. لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر باده